didn't expect anything to be different as we're walking through the door. رکات ممنوع کړی چې ډزې شنګار مو واورېد او درې ډزونه راغله. خدای شته چې زخمیان هم ډېر زخمیان وشو که نه. دغه د حاجیانو په مراسم کې او د هغو داج نه راغلي او د خدای د کور نه راغلي او د هغو ستړي مشي له تلي وو، دوی ته خدای هغه شهادت په نصیب کړه او هغوی موږ سره غټ تېری او زیاتی او ظلم وشو. د ننګرهار د شینوارو سیمې د کمال غمیزه د نیواګر دښمن لومړنی او وروستی اقدام نه و، بلکې د دغې سیمې هرې درې، سمې او غره دغسې بې شمېره ظلمونه او جنایتونه زغملي دي. موږ د یرغلګرو د جنایتونو راسپړلو او مستندولو لپاره د شینوارو یوې بلې ولسوالۍ ته ځو. یرغلګرو دا ځل هغه کسان په نښه کړي چې له حج څخه د راغلي یوه خپل کره د هغه کور ته د مبارکۍ په خاطر ورغلي وو. پیښه په سپینغر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. سپینغر د ننګرهار د 22 ګونو ولسوالیو څخه یوه ده. اوس غني خیل ولسوالۍ کې یو. د سړک دواړو غاړو ته شنې ونې مو د سفر ستړیا کموي. په سرلني باران او شنو منظرو دغه سیمه په زړه راښکونکي طبیعت بدله کړې ده. 20 کلن نیواک افغانان له دې ټولو ښکلاو بې برخې کړي وو. اوس چې په هېواد کې د ازادۍ لمر راختلی، د دې ځای اوسیدونکو یې هم په وړانګو خپل ژوند رنګین کړی. سپینغر ولسوالۍ ته د رسېدو لپاره باید 15 کیلومتره نور مزل هم وکړو. د سپینغر او اچین ولسوالیو ګډ بازار. د دې دواړو ولسوالیو مرکزونه یو ځای، خو کلي او بانډونه یې سره لرې او واټن لري. موږ خپلې موخې ته ورسېدو. د سپینغر ولسوالۍ په شړل بازار کې د امریکا یو بل جنایت. د برید موخه د قومي مشر حاجي رئیس کور. امریکایي بې پیلوټ الوتکې د شپې 3 بجې برید کوي. له امله یې 15 کسان شهیدانېږي، 15 نور ټپیانېږي. په شهیدانو او ټپیانو کې کوچني ماشومان، قومي مشران او د ښوونځیو ښوونکي هم شامل دي. حاجي رئیس له دغه برید څخه روغ وتلی، خو د هغې شپې د سترګو لیدلې صحنې ترې سکون اخیستی. ساه یې لنډه لنډه کېږي، اوښکې یې سترګو ته راځي او په غریو نیولي غږ سره د هغه جنایت په تړاو غږیږي چې د کورنۍ غړي او نور خپلوان یې پکې شهیدان شوي. موږ حج ته تللي وو او چې هغه ځای نه راغلو، نو د حج په 2مه شپه باندې د شپې 3 بجې وې او څه مېلمانه د دې بالا نه راغلي وو چې زموږ وطن کې دا رواج دی چې ونډیوال دوست چا راشي نو پسه ورولي او بس هغوی بیا سره شپه کني او ډېر په خوشحالۍ سره ناست دي. بس هغوی راغلي وو. دې ځای کې موږ پراته وو، شپې 3 بجې وې، پسه ملال کړی وو. ما دلته اودس وکړ، زه په دې دیره کې ویده وم. دې ځای کې ما په 3 بجې اودس وکړ، نو ما ویله چې بیدار شه چې تهجد لمونځ نه قضا نه شي او سبید وخت او تیاره وه. خو چې زه څنګه په مانځه ودرېدم، بس رکات ممنوع کړی چې ډزې شنګار مو واورېد او 3 ډزونه راغله او د دیره کې ولګېده. دا ټول خلک، څوک زخمیان او څوک مړه، بس فقط یو 2-3 کسان پکې بچ وو او نور ټول زخمیان وو او مړي وو. کوم تقریبا 20 مېلمانه وو چې هغې کې 10 کسه د بالا مندیزي وو، 6 مړه او 3 زخمیان، یو ماشوم پکې خالي بې لګېدو بچ وو. هغوی 10 کسان وو، هغې کې 6 شهیدان شو او 3 پکې زخمیان وو. نو دا زما زوی سره د دوی دا زامن هم داسې وو لکه خپل وروڼه او هغه وراره یې موږ سره د ورور نه هم زیات خوږ وو. نو ورته وي چې موږ سره به ځئ او دې پسونو ته ماما به هم راسره لاړ شي. ما ورته زه خو وزګار نه یم، دا به راسره لاړ شي. ده ویل چې نه کاکا ته ورسره لاړ شه، که ته لاړ شي زه جلال آباد ته ځم او چاته ځان ته کاروبار حساب کتاب یا دوکاندارۍ ته پیدا کوم، دلته کارونه نشته او دا ورونه هم بې سواده او بېکاره بې کسبه پاتې کېږي، زه به دې خپل کار ته لاړ شم. بیا ما ده ته وي چې ته لاړ شه، چې ما ده ته وي ته لاړ شه. دا ملګري ټول ورسره ډېر خوشحاله شو، ځکه دا خو یو سن وړکي وو که نه. نو دوی لاړه په میله کې پسونه واخیسته او دې حاجیانو ته ورغله. چې حاجیانو له ورغله او ستړي مشي به یې ورسره کړي، یو حاجي سره غرمه کړې وه، دې بل سره ستړي مشي کړي. نو ما ورته وویل چې شپه مه کړئ او بېرته خپل کور ته بیا رایشه. دا د حاجیانو ستړي مشي چې وشو،
نو د وطن حالات داسې ګډ وډ دی معلومه نه دی شپې ته خپل کور ته راشه ده ما ته ویل چې شپې ته زه کور ته نه راځم جلال آباد ته ځم تر کره شپه کړم د ماښام اذان په دې ټیم کې شروع دی چې ده ما ته موبایل را وکړه که نه بې اجازې شپه هم نه کړه هغه بیا ما ورته ویل چې زه د وطن وضع حساب کتاب څنګه دی وطن ویل دغه ځای لکه څنګه زموږ د بالا کې کور او وضع حساب کتاب دی دغسې حالات یې څه مشکل نشته کاکا نو څنګه چل وکړم ما ورته چې اوس خو ماښام دی زه چې مشکل نه خیر دی بیا شپه وکړه اندې ځای کې ګر چاپېره پراته وو یو خپلوان هم د کنډرو هغه پکې شهید شو یو پکې د کوشتالو هغه شهید شو دې ځای کې احمد شاه نومېده هغه پکې شهید شو یو 15 زموږ خپل تر زامن پکې شهیدان شو یو زما خپل زوی پکې د لیسې مدیر و هغه پکې شهید شو زه خپله پکې زخمي شوم خو چې زه کله راووتم نو په دې ټولو کمبلو باندې اور لګېدلی و داسې یخ موسم و بس باندې خلکو کمبل یې اغوستې په ټولو کمبلو اور لګېدلی و او بس ما دا کمبل یې وغورځولې او بس بیا نور بېهوشه شوم بس نو بیا نور خلک ولس هغه راورسېده او دوی په ګاډو کې زخمیان یې ګاډو کې بار کړي زه خپله منې ولسوالۍ پورې دې هسپتاله پورې ویوړم خو بس ما بیا توشي شو بس راغلم بېرته کور ته ما ویلې چې خود به درمن کېږي چې یو ځای ته وګورې او یو مرګړي او بچیان او څوک پکې لګېدلي او زخمیان شوي ولا چې ډېره خواري مو ورباندې وکړه چې دغه یې بدل شي دا جز یې بدل شي چې هغه څومره جز مو لا بدل کړی دی خالي دغه یو دیوال پاتې دی دا او چې نور ما ټول شکل لاړولی دی په دې خاطر باندې چې دا جز یې بدل شي اختر په ورځ باندې چې څومره درد هغوی ته رسېدلی موږ د هغوی درد زموږ درد دی د هغوی درد نه دی کنې زما خپله منیم کې بچیان شهیدان شوي خو د هغوی درد زیات دی که چې هغه بېدیاني دي که نه مېلمانه وو امریکا چې 1000 کاله دلته تېر کړه موږ له به د بوسو بوساړې جوړوي او موږ له به 2 متره روغ ځای جوړ نه کړو 1000 کاله چې امریکا دلته تېر کړه موږ له به دومره ځای جوړ نه کړه چې موږ پکې وشپه وکړو زاهد الله د حاجي رئیس زوی دی هغه له میلمنو سره حجره کې و چې دغه برید ټپي کړ او بدن یې لا هم د دغه برید چارې لیږدوي حاجي صاحب زموږ پلار او دا حج له تلا و د حج نه چې راغی د حج دویمه ورځ وه چې دلته بس انډیوالان راغلي د حاجي صاحب انډیوالانو د دې بالا نه زموږ د دې ولسونو کې تګ راتګ شته دی سره یو ځای بل ځای نه پسونه داسې یو دغه سره کړو رواج هم دی سره دا حج دویمه ورځ وه بس انډیوالان راغلي وو 6 کسان خواران کې شهیدان شو یو 3 پورې زخمیان کې وشو او موږ خپله باندې 15 کسه شهیدان وو او نور هم دا خپل خپلوان هم شهیدان وو 14 تنه شهیدان وو او زخمیان هم ډېر زخمیان وو پکې 3 بجې وي چې جاز راغی و بمبار شروع نو خدای شته چې زخمیان هم ډېر زخمیان وشو که نه او مړي وشو ډېر 50 ورځې ما په هسپتال کې تېرې کړې بیا راښه شوم بس کور ته رالم زما خو ده چې دا ملا لګېدلې وه دا لاسونه مې لګېدلي وو دا پښې شدید زخمي وم دا داسې وړوکې چاره اوس هم په دې ځای کې ده خو عملیاتو ته ځان برابروم چې عملیات یې کړم په دې ځای کې ده په دې ادمونو کې اوس هم داسې بعضې چارې شته دی او په دې ملا کې هم چارې دي نو بس داسې سرکبه چاره وګورئ چارې ډېرې وي د دې بم چارې ډېرې زیاتې وي ډېر زیات خلک یې زخمیان کړه دا بسترې او دا کټونه او د هر څه باندې اور بل کړه دا داسې یو قسم بمونه وو چې د دې ځمکې سره یې داسې یو د کټ اندازې قدر لوړ دي امریکایانو دا بمونه وچولو او چې څومره خلکو د دې کټ په اندازه باندې ټول خلک ډېر زیات شدید مړي هم ډېر زیات ژوبل شوي وو چې کله زه دیرې ته وځم اول خو په دیره کې چې زه هغه دردناکه شپه نشم اغړی بیا چې وکړم هغه څه نه له درده ټوله شپه تېره کړم ویښ یم تر سهاره په زړه دې کړم سوری وخت د ظالم بېلتون ګزاره له درده ټوله شپه تېره کړم ویښ یم تر سهاره برید کې د هسکمین ولسوالۍ 6 اوسېدونکي هم شهیدان شوي چې د حاجي رئیس نږدې ملګري وو او د مبارکۍ په خاطر د هغه کور ته ورغلي وو سرې کلا ته ورځو چې د دغو قربانیو کورنیو سره وغږیږو شړکنده باران دغې سیمې ته ورغلې لار زیانمنه کړې او ناشونې ده چې په موټر کې خپل مقصد ځای ته ورشو د حاجي وکیل یو زوی او 15 د باجه زامن په دغې غمیزه کې شهیدان شوي هغه وایي زوی له خپلو ترور زامنو سره یو ځای د حاجي رئیس کور ته د حج مبارکۍ ورکولو په خاطر
اچین ولسوالۍ ته تللی و. وایي زوی یې د ده له اجازې چیرې شپه نه کوله او د دغې شپې اجازه هم ده ورکړې وه. خبر نه و چې د تللي روغ زوی د وجود ټوټې به بیرته ورته راځي. څومره سخته پرېوځي. ځان اوبه کړه، یو زوی په 100 نعمتونو او نازونو سره لوی کړه او آخر کې درنه دغسې ولاړ شي. نو دلته یو نفر و چې هغه دوی باندې بمبار د شپې شو او تیارې راغلې و بمبار یې به کړی. نو دې نفر ما ته وایي زه د شپې مانځه ته راپاڅېدم په اوبانې 3 بجې وې چې ما داسې د مامن پلو د تیارو غرار او داسې پړکار ولیده. نو موږ په دې سور نه وو پوه شوي چې دوی باندې د شپې بمبار شوی. موږ اوس وده یو ملاستو ما په کور کې یو ناڅاپه چا غږ وکړ د دوی سره یو ورور زخمي و. هغه زنګ راواله چې دغسې بمبار شوی او دا خلک زخمیان دي. نو دغه وړکي ورور یو دلته ناسکه ورور ژوندی دی سید حکیم نومګي دی راغی د کور ټک ټک یې راوکړ چې دغسې په کشمیر نومګي د هغه تره زوی دی د هغه باندې بر ټیلر چېرته اغوښتی دی او پلانکی پکې زخمي دی او تاسو یې غوښتي. ما زوی ته یې ویله چې دا مسله نه ده، مشر زوی مو بل د ده نه کش موټر مو ونیوه چې ورغلو د غني خیلو اسپتال ته چې زه ورسېدم ما چې زنګ ووهي دا څه مړي شهیدان چې دي پاس په ځای کې پراته دي او 2 زخمیان لاندې غني خیلو اسپتال ته راکېوتي او دا ستا زوی بریال په نامه و دا زما زوی دا راکېوتی غني خیلو اسپتال کې یو اختر حاجي په نامه باندې دی بټي کوټه دی. یو دا 2 شهیدان د غني خیلو په اسپتال کې ایښي او دا نور شهیدان پاس دي. هغه چې ملا ځان که موږ دې اسپتال ته ورسېدو زه چې ورغلم دو باندې کمبلې خورې وې دا شهیدان پراته وو. بیا موږ راووتو ته باندې اودسونه مو کړو جومات کې لمونځ وکړو او بعد دو ته دعا وکړه او شهادت مبارکي مو ورکړه او بس بیا هغې نه پس ته موږ خپله ځان سره موټر پیدا کړو. هغه نورو پسې نور وطنداران او دا خلک ورغله د هغو پسې لاړه. هغه نور شهیدان بیا هغو رابار کړه او راغله. 4 بچیان دي، 2 لورانې دي او 2 زامن دي. دغه بچیان پاتې دي بیا پلاره شو. بس دغه د ژوند حساب کتاب دی د دوی. دغه وخته پورې د موږ سره قسمت و هغه کم د ژوند خواږه چې و هغه تېر شو. د غم په ټال کې رازنګېږم زه ستا راته پاتې خاطرو ته ژاړم په زخمي زړه باندې دردېږم زه میاشت پس ما ته یو چا ویلو چې د هغو څپلۍ په هغه ځای کې دیره کې پاتې وي هغه هم نه هېرېږي. اوس هم چې څپلۍ پرتې وي په دیره کې دوست راځان خو ته نابار شوي وي هغه هم نه هېرېږي اوس پورې. زما د ټوله ژوند مانا پلار جانا بس خدای د خوا نه یم دومره درد یم ولا که اوسه پر په اختر په خوشحاله کېږي ما اوسه پر هغې ته خوشحالي ویلېدله چې زموږ خو اړومه دا نه ښکاري. او چې ډوډۍ پر دسترخوان کښېنم چې په هغه ځای کې دا نه وي ولا که ما هغه پسې کړم خو لا که هغه خوند پکې شته نه. که خدای نه شکردار یم ډېر زامن مې نور هم څه مشکل نشته خو هغه خوند نشته په دې دنیا کې او نه هغه سکون شته چې ستا زړه ته میلاو شي. تر اوسه پورې زه دا ګولۍ د شپې نه چې دا زه ونه خورم د شپې خوب نشم کولی کې دا 2-3 قسمه ګولۍ نور هم دي ما له خوب بس هم نه راځي. موږ د هغې ثانیې شهیدانو چې حاجي رئیس تاج نه راغله خپل خپلوان سپینګیري ملکان دا خلک ټول راغونډ هېڅ کمې ډلې کم وسلوال کسان هېڅ چاک شتون نه لرل او د شپې به جازونه راغله او بمبار یې وکړه او 14 کسه یې شهیدان کړه او 32 کسه یې زخمیان کړه. او هغه شهیدان چې په هر لحاظ خو بس شهیدان وو بیا وړه سړي خپلو ساحو ته ورسولو او دا ټول ملکي کسانو د قوم سپینګیري و خپلوان میلمانه وو نو دې سره هېڅ د کمې ډلې پورې نه اوس نه مخکې د کمې ډلې پورې تړاو نه لرل. موږ چې کوم حالات لیدلي دا په کمبلو کې تاو د کتاک نه وتي سوي وو کټونو څرۍ په سوې وې کمبلې په سوې وې دا خو په اوږدو باندې دا بمبار په شوی تک تور سوي وو هیڅ یو چا لیدلی نه دی بس تا غوښې او زما غوښې دا غوښې سره راټولې کړې او ویې وړه هغه خپلو ساحو ته یې هغه خبره چې اوس په شخصا د رئیس حاجي زوی د خو به یې سره د خپل زوی تابوت هم نه یې لیدلی
او نه د خپل زوی ځکه چې د بالا شهیدانو سره هغه میلمانو سره هغه هلته ویوړه د پیښې هغه ورسره د عدلخیلو هغه ورسره زخمیانو سره نو داسې یوه بده پیله په دې ولس باندې وه چې نه ټول ولس ژړله بس د هغو به بس په دې دنیا باندې رزق پاتې و او نور بس هغه شهیدان د الله وبخي او الله دې مغفرت نصیب کړه زه د دې پیښې شاهد یم په دنیا او په آخرت باندې چې دغه پیښه شوې او ډېره یوه دردناکه پیښه وه د دې غونډ د شینواري د قوم دپاره یوه دردناکه پیښه وه ده ځان له د حاجي رئیس نه وه ځان له د دې بالا نه وه یعنې زموږ د غونډ شینواري یوه غټه او درنه پیښه وه چې موږ سره دغه ظلم دغه امریکایانو وکړ نیواګر دښمن دا ماشومان د تل لپاره بې سرپرسته کړل د دوی پلرونه یې په بمونو ټوټه ټوټه کړل او تل یې ترې د پلار مهربانه او خوږه غېږه واخیسته. ملګرو ملتونو دغه جنایت تایید کړی او منل یې ده چې پکې په نښه شوي کسان ټول ملکیان دي، خو بیا یې هم جګړه ییز غرامت نه دی ورکړل شوی. د بېګناه ملکي وګړو په نښه کولو او شهیدانولو دغه پیښه نه لومړی او نه هم وروستۍ ده. 20 کلن بدمرغه اشغال کې ډېرې داسې زړه بوږنوونکې پیښې شوي چې هر ویښ ضمیر او وجدان ته د ژوند تر پایه درد رسولی شي. له کاري ډلې سره د سپین غر ولسوالۍ خاص سچین کلي ته روان یو. دلته هم دنګ زلمي کروندګرو کې د بې پیلوټ الوتکو ښکار شوي. زرغون شاه نومیږي. څېره کې د غم نښانې له ورایه ښکاري. د 3 وروڼو د شهادت پیښه یې پر ده او کورنۍ ډېره سخته تېره شوې او آفرین دې پر ده او د هغه د کورنۍ پر غړو وي چې دومره صبر یې کړی چې تیږه هم وي دغسې یو حالت سره د مخ کېدو په صورت کې پرچې پرچې کېږي. د زرغون شاه 3 وروڼه په ډېرې بېرحمۍ سره شهیدان شوي. مونږ تقریبا 30-40 کسانو ترونه د اتر زامن مو مونږ په دغه شپه باندې د اوبو وارم وو د اوبو وارم اوبه م لرلی مونږ دغه یو تره زوی دا د مکتب معلم و سرمعلم و د دغو مکتبونو دلته چې دغه سرمعلم و که نه نو دا مونږ یې څه ونیوو دا څه ترونه او تر زامن یې زمونږ ونیوه او هغې نه وروسته دا چاپا چې مونږ شروع مونږ باندې بمبار شروع کړه خارجیانو 3 کسان چې یو 2 ترونه ما یو تره او یو تره زوی ما په دغه ځای کې په دغه پټي کې وو په دې باندې مونږ اوبه ایښې وې په دغه پټي باندې او دا نور مونږ داسې وتښتېدو د اعلان خوړ غار ته خو چې مونږ یې ونیوو دغه ځای کې او ویې وړو دغه بر ځای کې یوه دیره په دې کې وچولو وچولو لاسونه یې مې راله تړلي سترګې مې راله پلستر کړې وې مطلب بس فرض باندې سنبال کړي وو که نه چې مونږ راغلو د 2 سرونه نه وو په لا اله محمد رسول الله سرونه یې نه وو چې دا غوښې مونږ په بوجو کې راټولې کړي دي د دې کور نه لاندې په دغه ځای کې یو دې ځای کې راله اوس او شهید یې کړه هغه مغزه نه مې مطلب داسې کپونه راوو 2 ترونه زما ونیوو ویې وړه پورته بس یا 10 ورځې او یا 16 سره بندیانو په دې ځای کې زما غټ خاندان کورېږي دغلته زما ولس زما شهیدان دي دا ټول ولس که نه د ښځو سرې زما وړي دي د ښځو نه سره زما وړي دي په صندوقو کې زما 60 لکه روپۍ په لا اله محمد رسول الله چې رانه وړي دي یعنې ګوره بسترې زما سزلي کټونه زما په ډېرک 60 کټونه پراته وو دا ټول ولس په شاید لرم دی مانه وسازلم دی زما نه وسازله یوه چاپۍ نه رامانې والي ما باندې 5-6 چاپې والي زما په خونه کې په لا اله محمد رسول الله چې دومره شانه پرې دا اوس هم زه نیستمن یم او زه دې اړې کړم که نه دا زه د 2 لاس ده خو دغه 3 کسان زمونږ ورکو دلته دغه پورې ولس هغه منډې راوالې دا ولس هغه را روان و که نه بمبار ډېر زیات او چې راغله ویې چې راشي بې پټو کې خلک پراته دي خو چې راغلو د سرونه یې نه وو او تنې یې وې نو پېژان کېده نه دا چې دی دا ماشوم زما وراره دا اوس د کور سرپرست دی یعنې د 100 کسو په عامل دا اوس سرپرست پاتې دی یو بل تره زوی را سره احمد شاه په نامه باندې نو ما هغه هلته لاندې وو بمبار شروع د بېبومن او دغه هم وې د وړې تورې هلیکاپټر هم وې نو بس نارنجه کې او د بېبون بمبار و خو د شپې د 1 بجې نه بمبار رامنې شروع شو تر سهار 6:30 بجو پورې دا بمبار و بس موږ نه وو پوهېدلي چې څوک شهیدان شو څه دغه خو د خپل درد باندې پوه شو زخمیانو مړو چې وروسته معلومات وکړو نو ځانونه هم سره وشمارله 3 کسه زموږ نه وو هغه د ولس هغو راټول کړي وو او راوړه دیرې له کټو کې هغه غوښې سره واچولې او بس بیا د راپور ولسوالۍ له ورکړه ولسوالۍ هغو ته وویله چې بس موږ له مه راوړئ ولس هغه وړه ته ویل چې موږ بېګناه شهیدان کړو زما دغه لنګې لګېدلې وو دغه ځای نه دی دا نارنجک
منې ولګېد تور جاز بمبار را منې وکړ او دغه خېټه به لګېدلې وه او دغه د تندی به وي دغه وسندی درمن چې اوس هم داسې درمن یو چې سره زړه نه مینې څاڅي د یوه بېګناه افغان زلمي پر بدن د بمونو نښې له هر مهربانه زړه څخه وینې څڅوي. د وحشي یرغلګر پوځ جنایتونه ډېر او له حسابه وتلي او موږ یې هم د راسپړلو او مستندولو لپاره کلکه ملا تړلې. نړۍ کې تش په نوم د بشر حقونو د خوندیتوب نارې وهل کیږي. موږ د یوې ملي او د خلکو د غږ انتقالونکې رسنۍ په توګه هیوادوالو او نړیوالو ته افغانستان کې د 20 کلن اشغال پر مهال شوي ظلمونه، وحشتونه او جنایتونه په مستند ډول وړاندې کوو چې د سپین غر ولسوالۍ یوه بیلګه وه. که تاسو په خپلو سیمو کې د 20 کلن اشغال پر مهال د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو لخوا د ورته پیښو او یا هم داسې نورو جنایتونو شاهدان یاست، کولی شئ چې د واټساپ له لارې له موږ سره شریکې کړئ ترڅو موږ یې په مستند ډول ثبت او نشر ته یې لومړیتوب ورکړو. د اړیکې شمیره 040 340 340 668